سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور پوښتنه کمنټ کړې ده. دی وایي چې زه 21 کلن یم او آیا زه کولی شم چې د میسو لوکل نه د مالي کومک غوښتنه وکړم؟ نو دغه پوښتنې غواړم چې دغه پوښتنې په اړه باندې تاسو ته څو خبرې وکړم. ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو د 25 کالو نه کم یاست نو تاسو د میسو لوکل سره ځان ثبتوي، هلته ثبت نام کوئ. میسو لوکل تاسو سره مالي کومک کوي، خو د هغې شرط دا دی چې تاسو به هلته خامخا فارماسین وایي. فارماسین نه مراد دا دی چې تاسو هلته ورځئ، که تاسو تازه اسناد اخیستي او تاسو ته ژبه نه درځي نو تاسو ته هغه د ژبې فارماسین درکوي او دغه فارماسین هم تاسو وایي او په بدل کې تاسو سره هغوی مالي کومک هم کوي، تاسو ته یو څه پیسې هم درکوي. که چیرې ستاسو ژبه ښه وي، هغه تاسو نه امتحان لي او تاسو که کوم بل ستاسو د خوښې کوم څه کې فارماسین کول غواړئ نو هغه فارماسین هم میسو لوکل تاسو له درکولی شي. د خبرې مطلب دا دی چې تاسو د میسو لوکل نه مالي کومک اخیستلی شئ، ولې شرط یې دا دی چې تاسو باید د میسو لوکل سره فارماسین ووایئ. که چیرې تاسو د میسو لوکل سره فارماسین نه وایئ نو بیا تاسو ته دوی مالي کومک نه درکوي. نو تاسو مجبور یاست، تاسو باید حتما هغوی سره فارماسین ووایئ او دا ښه خبره ده. میسو لوکل سره تاسو اول د ژبې فارماسین اخلئ، هغې نه بعد تاسو بیا بل چې کوم ستاسو د خوښې هر څه چې تاسو غواړئ، تاسو دلته کار وکئ، دلته په آینده کې هغې کې تاسو وظیفه وکئ نو تاسو هماغه کار انتخابولی شئ، هماغه فارماسین انتخابولی شئ او هغه فارماسین تاسو ته میسو لوکل پیدا کولی شي یا یې درکولی شي. نو په دغه جریان کې چې هر کله تاسو دوی سره فارماسین کوئ نو تاسو سره میسو لوکل مالي کومک کوي. مننه. ویډیو همدومره وه. که کوم ورور پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل باندې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. په مخه